حضرت موسی علیہ السلام په پیغمبرانو کې د ډېرې لوی درجې پیغمبر او زمونږ د حضور پاک د امت نه پس غټ امت د دی. نو یو ځل بني اسرائیلو کې تقریر کو، نو خشته تقریر یې وکړه مزېدار. حدیث کې راځي داسې تقریر یې وکړه چې وجلت منه القلوب وذرفت منه العیون، د خلکو سترګې وبې د خلکو جلا او د خلکو په زړونو کې یره پیدا کړه. نو داسې تقریر باندې عموماً بیا د خلکو زړه کې راځي چې یاره دا خو ډېر غټ عالم دی، دته خو ډېره لویه پوهه او د تقریر دپاره پکار هم دا دی چې تقریر کې بنده داسې خبرې وکړي چې د خلکو په زړه کې د خدای یره پیدا شي. د حضور پاک په صفتونو کې دوه صفتونه، یو بشیر مبشر او نذیر، او قرآن شریف کې الله دا دواړه څیزونه ذکر کړي دي. هم به د جنت خبرې رسول الله مبارک بولې صحابه ته چې د خلکو رغبت او مینه پیدا شي. هم به د دوزخ او د قبر د عذابونو ذکر کو چې د خلکو په زړه کې یره پیدا شي. د تبلیغ او د دعوت لپاره دا دوه خبرې ډېرې ضروري دي. هم به په میاشت کې پکې د صحابه واقعې او قصص واقعات ذکر کول، د عبرت لپاره مثالونه به ذکر کول. واعظ او مقرر له داسې څیزونه پکار دي دا نه چې ټول عمر دې د یارې خبرې کوي، نه، یارول به هم کوي او د جنت خبرې به هم کوي، د خوشحالو خبرې به هم کوي، د الله وحدانیت، د الله قدرت مقاصد به هم بیانوي او د عبرت لپاره مثالونه یا واقعات ذکر کول. واقعات هم صرف دې دپاره چې خلک پرې وخندي او خلک پرې وجاړي، نه، هغې کې ډېر حکمتونه چې خلک په هغه حکمتونو او په هغه مقاصدو باندې پوه شي. نو خلکو وجاړل او د خلکو زړونه ویرېدل، نو چې تقریر اخلاص کړو یو کس ورته پاڅېدی، وی ستا نه زیات کوئی انسان بل څوک شته ده؟ حضرت موسی علیه السلام ورته ویل لا، انا اعلم الناس، په دې خلکو کې زیات پوی دی. نو خبره ټیک وه، خبره دروغ نه ده. پیغمبران د دروغو نه محفوظ دي، ولې پیغمبر د امت نه زیات عالم دی. پیغمبر خو د الله نه ډایرکټ راغشتل کوي امت ته رسول کوي. پیغمبر استاد د امت لپاره او پیغمبر بعض ځینو په سترګو لیدلي وي، امت خو اورېدلي وي، هغه په سترګو لیدلي وي. نو د سترګو لیدل جدا شی دی او اورېدل جدا شی دی. نو پیغمبر د ډېرو څیزونو مشاهدات کړي، لیدلي کړي دي او امت خو د پیغمبر نه اورېدل کوي. بل دا دی چې پیغمبر چې کوم د شریعت څیزونه هغې کې خدای پاک هغه ناپوهه نه پرېږدي، فوراً یې خبروي، زړه ته ورته ورته اچوي، په فرشته رالیږي زړه ته ورته اچوي. امت خو داسې دي. نو خبره بلکل درست وه، رښتیا وه، لیکن تعبیر لږ مناسب نه، ځکه دا انا لفظ یې و چې زه زیات وایي. نو په دې رب العالمین دا پیغمبر که داسې لفظ وایي نو هغه له فوراً خدای پاک د هغې لږه ځوانونه ورکوي. حالانکې ګناه لوی سړي، لوی شخصیت پیغمبر، خو چې داسې لفظ دې ودي نو رب العالمین فوراً ورته تنبیه ورکوي، خبرداری ورکوي، خبرداری به ورته وکړي. فوراً رب العالمین ورته وایي چې اوس تا نه یو پوه انسان پوه شته، تا وایي زه پوه یم یو پوه انسان در سره شته. هغه داسې دی چې هغه سره بعضې څیزونه دي ما ورته ښودلي دي چې تا ته مې هغه نه دي ښودلي. نو دا قانون دی چې د انسان په زړه کې د طلب جذبه وي، د پوهې جذبه وي. نو د پیغمبر په زړه کې هر وخت کې د علم او د پوهې جستجو او طلب وي. نو چې رب العالمین ورته وفرمایل چې ستا نه یو پوه انسان بل شته، نو هغه وایي چې الله کوم ځای دی، زه به دې څنګه مونمه. نو رب العالمین ورته یو نښه وښوله، یو کب به والي په یو زامبیل کې، په یو تیلی کې به ځان سره والي او زه روان شم. د دوه دریابونو سنګم چې کوم دی، دوه دریابونه یو ځای کېږي، هلته به ورسېږي چې کوم دی د کب روږ شو، نو هلته به تا ته سړی میلاوي شي. موسی علیه السلام اوس دې نه څه معلومېږي؟ زه تاسو سره حکمتونه او خبرې کوم. یو خو ما درته ووایي چې واعظ داسې تقریر پکار دی مې درته بیان کړم. دویم دا دی چې ځان ته به دا نه وایي چې زما نه پوه څوک نشته، زه ښه پوهېږم. وفوق كل ذي علم علي، د هر پوهې د پاسه بل پوه شته. یو سړی به ډېر عالي دی، یو مسله به یې هغه ته به نه معلوم، او بل به د هغه نه رکوټې عالم وي، هغه مسله به هغه ته معلوم وي. دا لازمه نه ده چې یو ډېر لوی عالم نه وي او هغه د عقل کلي
او هغه سره د علم کلی او ټول ارساغه ته یا زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه په ډېرو مسلو کې تپوس شوی دی او امام صاحب به ویله ادري ما ته پته نشته. د امام مالک رحمت الله علیه څومره لوی محدث دی او د هغه نه په یو مسله کې تپوس کېږي 40 مسلو کې په بله موقع 30 مسلو کې چې تپوس شوی دی وی لا ادري ما ته پته نه لګي او په خپله رسول الله مبارک نه تپوس شوی دی یسألونک عن الروح نو پیغمبر مبارک چپوالی اختیار کړی دی او د وحی انتظار یې په بله موقع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دی او پیغمبر مبارک جواب نه دی ورکړی د وحی انتظار یې کړی چې کله وحی راغلی جواب یې ورکړی نو د پیغمبر نه لوی خلق نو دا به نه وی دې آیت نه دا معلومیږي چې دا به نه وی چې زه پوهېږم او د ټول نه زیات پوهېږي څوک د مسلې تپوس وکړي دا مسله جواب ورکړه که نه وی کتاب داره وګوره که نه وی سبا راشي چې نه لري بیا بل چا نه تپوس هېڅ خبره شرط نه نو فورا او بله څه مسله معلومیږي بل دا چې درته پته ولګي چې ستا نه لوی عالم بل ستا نو طلب دلاره تپوس ته وکړه د مسلو نه چې الله ورته وایي چې ستا نه لوی عالم بل شته نو فورا الله نه تپوس وکړه څنګه به درته رسېږي وی دا بل یو کب واچوي ورګړې کاپه کو چې کوم ځای روک شو دی باندې ځان سره شاګرد واغې شو شاګرد نو شاګرد څه وایي إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا چې الله راته کومه نښه ښودلې ده د دوو دریابونو چې کوم دی یو ځای کېږي هلته به ځم بس صبر نه او یا به ګرځم په زمانو به ګرځم په میلانو به ګرځم خو دا سړی به پیدا ځان سره خپل شاګرد یوشع ابن نون واغېست او روان دې له دا معلومه شوه چې یوازې سفر به نه کېږي ځان سره ملګري وایي ملګري به ولنو مرګري بهتر بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمای الواحد شیطان په بعض وقوهر مقنا په یو کا سفر کې دا شیطان ولستان شیطانان او چې دوه دي رب شیطانان دي والثلاثه رتب چې زی درې کسه لري خدا ګوري باز نه وګوري په بعض وقوه کې دوه قسم سفر کولی شي په بعض وقوه کې یو کا سفر مله چې په ځنګل او په صحرا کې دی یوازې منه دی دوه به بوځي په بعضو کې له دوه سفر منه دي چې خطرې درې کسان ته سفر لاړ شي بعضو کې څلور کسان ته سفر لاړ شي ولې که دا یو پکې ناجوړه شي نو یو کفر دی مریض خدمت وکړي دوه کسه به لاړ شي هغې له وه د دارو ګلمرو او د ډوډۍ دا انتظام وکړي نو دا علما په حالاتو باندې بنا کوي چې حالاتو کې وګوره کله د یو کس سفر هم صحیح دی کله به دوه کوي کله درې کله څلور ځان سره ملګري واغې یوشع ابن نون الله واغه نصوف وله چې کومه نښه وه د الله کولې او په هغې پسې روان شو نو عالمان دلته کې اختلاف دی خو خلک وایي چې دا بحر اردن او بحر فارس یو ځای شوي دي هغه ځای ته مراد دی اوس هم وایي په اردن کې دا ځای شته څوک نور ځایونه هم ښایي که تاریخي خبرې د زمانه په کې ډېره تېره شوې دواړه روان شو هغه ځای له ورسېدل چې کوم وطن نشاندهي شوې وه چې هلته ورسېدل نو حضرت موسی علیه السلام هلته سملاس ډړی ووال وده شو یوشع ابن نون چې کومې شاګرد دی هغه ناست دی ویښتې څوکۍ کوي د خپلو دستاران ناتیلی راواغېست هغې ته خوراک پرې ګوري چې زه خو وږې ما چې څه خوراک وکړم خو چې د تیلی نه څنګه هغه مزې کولو کړه او تیلی یې کولو کړه نو هغه چې کوم کب و هغه جمدې شو وړاقېد حدیث کې راځي تحرک وړاقېد او ټوپ یې کړی او دریاب کې وردننه شو د دریاب په غاړه یو تیږې ته موسی علیه السلام ډډه واله کب وړاقېد او ټوپ یې کړ دریاب ته وردننه فاستفز فی البحر سربا او په دریاب کې چې ننوت نو یو سورل جوړ شو دا اوس معجزه کړه د موسی علیه السلام معجزه نه وایي د پیغمبر د لاسه یا د هغه په مخ کې یا د هغه د فایدې دپاره یا د هغه د امت د فایدې دپاره داسې یو کار وشي چې هغه د عقل نه بالاتري عقل یې نه من او جملې ملکب جملې کېدل دا معجزه ده دا عقل نه بالاتر ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوي دي یو ځای کې حضور پاک مبارک ډوډۍ خوړه چا ونه ګډ یا چیلې حلال کړی نو هغه وحی چې وکړلی صحابو نو وي دا ډوکې راغونډ کې ورته راغونډ کړل نو رسول الله مبارک په لاس راښ که واپس ته چیلې جوړ او دا په قرآن شریف کې راغلی دي د حضرت عیسی علیه السلام دا معجزه وه چې مړي ته به ودرېده ورته به قم باذن الله نو مړی به خدای پاک لرلېږي دې ته معجزه وه دا که د یو نیک انسان نو شو پیغمبر نی نو کرامت به ورته وایي د عقل نه بار شي یا د عقل نه بار شي
د مړي جملې کېدل دا غټه معجزه ده، دا د پیغمبر نه صادر دی. او که د پیغمبر نه صادر شو نو معجزه ورته وایي. نیک سړي نه صادر شو نو دې ته به کرامت وایي. او که د یو بدعمله انسان داسې کار وکړي چې دا کار نه اوچتلی لمونځ نه کوي یا بدعمله دی نو ګورې دا به سحر او جادو وي. ګورې دې پسې به نه دی. بعضې وخت دې وخت کې د ساحرانې او په سکرو د پاسه ګرځېدل، بعضې وخت کې جادوګرانې چاله په خولې منډوي، بعضې وخت کې جادوګرانې شیشې راولي چې چپونه پیدا کوي، بعضې وخت کې جادوګرانې چاله به په خېټه درته ومنډي ستا په مخ کې. دا جادو وي، نظربندي وي، د دې خپل مختلف قسمونه دي. دا څه نیکي نه ده. دې کې شاګردي استادي چې دی، یو یې د یو نه زده کوي، بل یې د بل نه زده کوي. د جادوګرانو شاګردان یې د کاهنانو او په معجزه کې او په کرامت کې استادي شاګردي نه چلی. یا د پیغمبر معجزه د هغه نه د هغه بچي نه زده کړی چې زه به دا چل کوم. چېرته د یو نیک انسان د یو ولي د خدای کرامت د هغه نه مریدان او شاګردان هم نه زده کړی چې ته دا کار کوې موږ هم داسې کوو. هغې کې استادي شاګردي نه چلېږي. نو دوه معجزې شوې، یو دا چې کب جملې شو دریاب ته یې ټوپ کړې، او دویمه معجزه دا شوه چې هغه دریاب پرې سورنګ جوړ شو. حالانکې اوبو کې چې یو شی ومنډې نو اوبه اتې راوباسي یا اخوا شي نو اوبه بیا یو ځای شي. اوبو کې سورنګ ولې جوړېږي؟ اوبه خو یو بل سره یو ځای کېږي او په هغې کې مستطیل سورنګ جوړ شو. شاګرد یې ویل چې که خیر استاد راویل شي نو دا خبره به ورته کوم، ځکه ناشنا خبره وه، ډېره ناشنا. هلته موسی علیه السلام دا ویلي دي چې انا اعلمو، ما نه زیات پوهې نشته. نو الله لږ یو ټوټې زور ورکوي، الله یو ټوټې پریشاني ورکوي. دا لفظ دی ولې ویلی دی؟ نو چې راویښ شو څنګه؟ نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د شاګرد نه یېره یوه خبره، زه چې ځو صابان یې واخېست او روان وی، بلکل ته یېره شوه. دونه مضبوطه خبره اته یېرېږي الله ته یېره چې لاړل سمن دی. نو موسی علیه السلام ورته څه وایي؟ أرنا غداءنا لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. ألا بچې راوباسه ناشته راوباسه، ستړي یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې دا کوم ځای ورته الله نشاندهي کړې وه که نه دغې پورې نوم ستړی شوی دی، هسې د ملګري د خاطره راروانه وه. او چې د هغه ځای نه واوړېده نو ستړې والې راغله. یو شوا روز تقریبا مزل یې وکړه. بعضې علماو لیکلي دي څوک یو ورځ مزل یادوي. مزل ستړی شوم وایي چې وی أرنا غداءنا ناشته راوباسه، خوراک راوباسه. نو بس شاګرد کې تیلی ته وګوري اوهو ما له ویېر شو، صاحب ما له خو یېر شوي وي. أرهیت أوانا إلا الصخرة چې کوم ځای موږ تیږې ته نه روان یو. فإني نسيت الحوت أكبه مې هېر شوي وما أنسانيه إلا الشیطان أن أذكره. ما نه شیطان یې کړی. دا ظاهري سبب خالق والله دی، خو ظاهري سبب شیطان. فاتخذ في البحر سربا. اخو ما نه هېر شوي. هلته په هغه کب جمدې شو، دریاب ته یې ټوپ کړ، سورنګ ته جوړ. ما نه خو شیطان دا خبره یېره، شیطان په بل طرف ور واچولم، ملا نه یېره کړله. موسی علیه السلام ذلک ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. وی همدغه پسې موږ روان یو، همدغه ځای به رسېږو. زه چې واپس چې سیند تللي همهغې قدمونو باندې په هغې لار واپس را روان کړو. او موسی علیه السلام خو دې غوسه نه کړه، شاګرد ته یې غوسه ونه کړه. له خدای بدله یو شوا روز مزل دې را باندې وکړه. ویرې چې ما الله په یو ګونه لږ تنبیه راکړی، خبرداری راکړي، لکه زوره نه راکوي. نو شاګرد ته یې څه واپس راغی. دا هم دې معلومېږي چې شاګرد به استاد سره ځي نو سامان به ورسره شاګرد ګرځوي. شاګرد سره سامان دی، آتنا غداءنا ناشته راکړه. او استاد به حکم کوي دا راکړه دا راکړه دا راکړه. او بل په سفر کې ځان سره سامان وړی شي، سامان به وړي ځان. دا د موسی علیه السلام پیغمبر دی او ځان سره سامان وړي. اسباب ځونې پخوا چې به د الله حج له تلل نو هغه به بلا سفر و غلدافي به درته کې خلکو په یو بیا په سفر کې خوړه. دا زموږ د دې وطن اوس خو د جز سفرونه هر ځای شی میلاوېږي. پخوا چې شپږ میاشتې او څلور میاشتې بهري سفر به و، د مشرانو ته پته ده. نو غلداخي به یې وله جوړ کړل، ښه بلا شی به کوچ به نه خرابېده. شر ګډوډ کې به یې وله سره کړل، اوچ به یې کړل ولات. دا به یې ځان سره بوبړې به یې وله اوچې کړې، دا به یې ځان سره وړلې په جاز کې. پخوا جیانو ویل ډېرې سختې تېرې شوې دي. غټ د ټیم صندوق به و، غټ صندوق به یې وله ډک کړی.
او د سماتې لوټې به مې را سره وړی دا د سماتې لوټې مینه نه دا د سماتې لوټې دا به مې را سره وړی ولې دا پیپر ټیشو پیپر په هغه زمانه کې نه وې او دا به مشوره و چې په عربو کې شګي دلته کې لوټې نشته دی نو د سماتې لوټې به ځان له وړې وړې کړې وې تیلی به د هغې نه هم لکاوه دا به ځان سره وړل دا پابندي نه وه چې تامن بهري جاسې بربره ده انګوټ په ورته پخوا بهري جاسې او دلته به دغه ته ختل ریلګاډي ته ختل دا دنیا خلک به ریلګاډي ته لاړل ریلګاډي کې به غریب وخته او بیا به کراچۍ ته را شپه ګوره دی به کراچۍ کې تېرولې په بندرګاه کې اجي کېم یې ورته او دا شپه ګوره دی پس په بیا چې نمبر راغی نو بیا به سامان ولې جست او یو جست کې بدل او جست کې به ور ودی او نه هر ودی په لاره لګېدی جدید نمبر پنځه شپږ ورځې به په جده کې تېرولې ولې چې حاجي صاحب جدید نه ورسېده هغه صندوق په نو بیا به پسې معلمان راتلل غریبانان هغه د اوښانو زمانه وه او یا د دې بسونو بېکاره بسونه دا به مکې مکرمې ته شپږ میاشتې څلور میاشتې به دې خواران مکه کې تېرو اوس هم زموږ طالبان چې راځي نو دا پلاران ولا څوک ولا سوجي سره کې ورسره پرته وي څوک ولا غونځاخي مور پلار په دغه کې نو طالبانو سره خو مرګري وي نه غولې غوندې جیب کې واچوي نو بار بار برې ته وځي چې ولې که د بشیر جان مرګري چې سره پیو خو دا خو زهر دا خو زهر لا د غرې راته ورته ویلې کېږي دې خو لس ټوله غونځاخي په یو ځل خولې ورګونډوي نو دا مسایل د دې نه معلومې دي چې په سفر کې دې ملګري بوځه سامان به سره ملګري وځي ملګري ته ویلی شي دا شی راله راکړه او د خوردنو سامان دوړې ګورې دا پیغمبر دی توکل دې ته نه وي چې اسباب مې استعماله دا اکثر طالبانو ته وایم حضور پاک مبارک کې غار حرا ته تللی و قرآن نازلېده ستوان ورسره پراته حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها به ستوان وړل پخپله او به ځان سره وړلې نو قرآن نازلېږي الله سره څومره مضبوط نسبت دی بیا به ورسره پرتې دي ستوان نو اسباب د استعمالین یمن خلک به راتل حج له موږ په خدای توکل کوو هېڅ به یې نه راوړی په خدای توکل کوو نو چې رابلل هلته به د خلکو نه بیا سوالونه کولې نو الله وایي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لا سره چې په سفر دی توخه وړه بهترینه توخه همدغه ده چې د سوالونه کې د خلکو نه ونه غواړې چې په سفر دی که تبلیغي سفر کې دا بعضې دوستان وایي او که په هر سفر دی نو ځان سره ملګري ځان سره توخه وړل دا ضروري دي نو واپس راغلل چې واپس راغلل هغه تیږې له راورسېدی نو بعضې علما وایي یو جزیرې ته لاړل وګورې بعضې مفسرینو لیکلي دي او د امام بخاري رحمت الله علیه د ترجمة الباب هم دا معلومېږي باب ذهاب موسی الى الخضر فی البحر هغې نه علما دا معلوموي چې هغه کوم سورن جوړ شوی و د کبو دوی دواړه په هغه سورن کې ورته نه شو لاړه موسی علیه السلام ته خو الله انتقا کړی بعض حضرات دغه تکیو چینه وانې ته عین الحیات وی د هغې یو ساس کې اوبه په کپ پرېوتې او چې هغې نه یو ساس کې اوبه په کپ پرېوتې نو هغه عین الحیات جون چیده نو بیا کپ جملې کېده خو دا داسې مرجوحه غوندې خبره ده دا د موسی علیه السلام معجزه ده په هغه سورن کې لاړه یو جزیرې نه ورسېده چې هلته لاړه یو سړی او په څادر کې ځان یې نه سړی نیم څادر یې د خپو نه تاو کړی او نیم څادر یې د سر نه تاو کړی او په یو میدان کې ملا پې سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا بله مسله راودله چې کله هم څوک یو ځای ته ورشي نو سلام اچو دا نه معلومه شوه که یو سړی نور رسملي بلکل سملاستی دی شي دا نه معلومه شوه چې څادر کې سړی ځان اونغاړي او سملی دي بلکل ثابت دا خبره چې سلام یې څنګه واچو هغې ورته څه وایي انا بارضک السلام دلته خو سلام نشته په دې علاقه کې یو څوک سلام نه پېژني تا سلام څنګه واچو دی ورته وایي انا موسی زه موسی علیه السلام زه موسی پیغمبر او موسی چې وي پیغمبر نو ما ته الله سلام ښودلی دی او ورته څه وایي موسی بني اسرائیل د بني اسرائیلو پیغمبر موسی یې وي او هغه یم دینه دا معلومه شوه چې حضرت خضر عالم الغیب نه دی د غیب علم نشته که د غیب علم وي نو تپوس یې ترې ولې کوه چې تاسو سلام څنګه واچوئ څوک یې او چې بیا ورته ویلې انا موسی ورته ځان مې خو چې زه موسی یم نو که د غیب علم وي نو تپوس به یې ترې نه کوو پېژندلی به وکړو که د غیب علم ورسره وي نو بیا به یې تپوس نه کوو چې موسی بني اسرائیل
د بني اسرائیل موسی بیا مې ورته ویلي چې ما پېژندلې ما له خدای د علم راکړی د غیب علم ورسره دی د غیب علم رب العالمین سره دی قل لا یعلم الغیب الا هو بغیر الله نه د غیب علم بل څه سره نشته غیب څه ته وایي غیب هغې ته وایي چې د انسان د حواسو او د بداهت عقل نه بالاتر او اوچتي ما غاب عن الحواس و بداهت العقل څه له راغلي علیه السلام ورته وایي دې له راغلی ما لتعلمني مما علمت رشدا چې تا ته الله پاک څه شی ښودلی دی ما ته الله ویلي دي نو چې ما ته هم د هغې نه داسې څه وښیې چې ما له د هغې نه یو فایده مې نه وشي روشن دې له راغلی امر ورته وایي وی موسی ګوره غوږ دلته اوس إني على علم علمني الله ما له خدای هغه علم راکړی چې الله راته ښودلی دی لا تعلم تا ته په هغې نه پوهېږي وإنك على علم او تا سره یو علم دی علمك الله چې تا ته الله ښودلی دی لا اعلمه په هغې زه نه پوهېږم تا له خدای جدا علم درکړی دی ما له خدای جدا زما په علم ته نه پوهې ستا په علم زه نه یم پوهې دې نه معلومېږي چې حضرت خضر عالم الغیب نه و که د غیب و عالم مې بیا به یې ورته داسې نه ویلې بیا به یې ویل چې ستا علم هم زما او زما نه ما سره چې کوم علم دی هغه تا سره نشته تا سره چې کوم علم دی ما سره زما علم داسې دی چې انک لن تستطیع معي صبرا ته ما سره دی کې صبر نشي کولی ما سره نشي ټینګېدلی صبر ټینګېدل ورته ویل کېږي او ستا به روزانه جګړې ځکه په هغې ته پوهېږې نه تا ته پته نشته نو ته هغه کې ما سره نشي کولی ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا موسی علیه السلام ته فکر مه کوه زه به صبر کوم ته به ما صابر به ونې او ستا نافرماني به نه کومه وسو بس پوهې کا نو حضرت خضر ورته څه وایي وایي ښه یو کار درته ووایم وایي که داسې یو کار دې زما نه ولیده چې هغه ستا د عقل نه بالاتر او تا په هغې نه پوهېدې نو ما نه به تپوس نه کېږې خپله به تا صبر وکړې صبر به کړې ما باندې به فوراً اعتراض نه کوې چې دا دې ولې وایي دا زه درته د هغې تشریح کړم دا کار دې ولې وکړه دا خبره دې ولې وویله تا ته به پخپله د هغې نه یو مسله وروستو معلومه شي ته به پرې پوه شې او ته به مهرباني وکړې ما نه به تپوس ونه کړې دې نه دا معلومېږي دا مسایل چې چا نه شاګردي کې تپوس ته وکړه تا سره صبر به یم تا سره شاګردي به هم ستا اجازه شته او که نشته ګوره موسی علیه السلام چې باقاعده تپوس کوي دا معلومه چې یو دی له ورسېږي سلام واچوه سلام یې واچوه دا مې معلومه شوه چې د یو سړي تپوس کولی شي چې څوک یې ډېر خلک په دې هم خفه کېږي چې تپوس ته وکړي ته څوک او ته لا ما نه پېژنې یاره نه دې پېژنم ښه لکه اوس ته ما نه پېژنې ډېر خلک یې په ټېلیفون ورته ټېلیفون وکړي ما ته بعضې خلک ټېلیفون وکړي ما ته یو سړي یو ځل ټېلیفون وکړ وایي زه دې پېژنم ما ویې نه لکه ته اوس ما نه پېژنې یاره ورې ما ته خپل نوم وښایه ته څوک یې ته لکه اوس ما نه پېژنې یا خدای پاک یا پېژن یا نه پېژنم بیا نه نو ما ولې په امتحان کې یا خدا ته ووایه چې جلال کې خلک ته اوس ما نه پېژنې یا خدای سړي دوه درې ځله ویم نو چې دوه څلور ځله ویم او بلکل دې نه پېژنم څه وی ولې نه پېژنم که ضرور راته ویم او دوست ته ته پېژنې هغې د پاسه باسه دوست هم څه پېژنې نو مې د غیب و عالم ته ویل د خدای نیکبخته ځان هم پکړه وکړې چې ما هم پکړه وکړې چې نو ما ته ځان وښیه وایي تا سره په پلانکي هر کې نوم یو ځای شوی واه واه ماشاءالله هر کې را سره یو ځای شاید چې و بلا کسان ما سره یو ځای شي ما ته څه پته دی زه څه خبره موږ له ولې پرون دلته میلاو کې را سبا نو ته ما سره د شل پنځه کاله مخکې په حج دې میلاو شوي او ته ما نه پېژنې او خدای پاک نو بل سادهګان دا د شریعت خلاف کار باندې دي ها یو ځای رسول الله مبارک ته چا دروازه والا وی څوک وی انا معنا زیما حضور پاک ودوی انا زفون زیما نوم دې ښایه چې یو ځای ته ورشې نو په کار داري چې سړی ځان راښایي یا په ټېلیفون چا سره ته خبرې کوې نو ځان وښایه د پلان کې دې کې څه شرم زه اکثر خو د شاګردانو ته زموږ خو ډېر شاګردان ایران اکثر یېري چې ګورې ما له راشې نو ما ته درته دا راته وایي پېښه ستا شاګرد دی پلانکي بل در سره پاتې شوی ته به دا سوچ کوې چې زه د پېژندلی یم او ما به نه پېژندلی نو دې کې څه حرج نشته ځان ښایه ګوره موسی علیه السلام ورته ځان راښایي او دا تپوس کولی شي زه پلانکي یم ښه د پلانکي د بنو هغه پلانکي په دې مه خفه کېږه او پلانکي
او بیا د استاد نه تاسو هم کولی شئ چې یاره ما ته دا سبق وښایه او بیا استاد که په شاګرد باندې شر لګلي هم یې ښودی شي دا د شر پرې ولګه چې ګورې که څه داسې مسله دې ولیدله چې هغه ستا د برداشت چوچته وه نو صبر به کېږي زه به خپله به راته دا خبره ښکاره کېږي نو که استاد په شاګرد شر کړي سهار به سبق وایو مازدیګر به سبق وایو لږ به وایو ډېر به وایو دلته به وایو هلته دا شرطونه به باندې او بل دې دا معلومېږي چې استاد باندې به اعتراض وکړي چې سبق خلاص شي بیا تپوس وکړه سبق دوران کې تپوسونه مه کوه سبق خلاص شي بیا تپوس وکړه او ته به خپله وایې وروسته به بیا پوه شي ډېره ښه دا سړی څوک و حضرت خضر ابوالعباس کونیه نوم یې څه دی د مفسرینو او محدثینو پکې ډېر لوی اختلاف راغلی څوک وایي دا د حضرت الیاس علیه السلام نه و څوک وایي دا د آدم علیه السلام نه و څوک وایي د آدم علیه السلام نه وسې و څوک وایي د نوح علیه السلام نه وسو کې و څوک وایي د فارس د بادشاهانو کې د یو بادشاه زوی و څوک وایي د شیس علیه السلام نه زوی و څوک وایي د ده پلار ملکان او بلیا د ده نوم و بهر کې هېڅ پته نه لګي په احادیثو کې داسې ذکر نشته دا زموږ د خلکو خپل سوچونه خپل فکرونه دي خو د خدای بنده و الله په قرآن شریف کې فرمایي چې عبد من عبادنا زموږ په بندګانو کې یو بنده او خضر ورته ولې وایي نو بس زه به تا هغه مشوره معنا وکړم اگر چې علما په دې کې نور توجیحات انتئ وایي چې په اوچه ځمکه به په ډاډه ځمکه کې کېناسته او پا به سېدلو ابه شنه وه بیا ابه د شیلګۍ به یې ډوډۍ او څوک یې شنې جامې به یې اغوستلې څوک یې د شنو پټو جامې به یې اغوستلې څوک یې شین پټکي یا شنه ټوپۍ به یې په سره وله بهر کې نور الله څوک وایي چې کومه علاقه کې اوسېده هغه سرسبز و ساداب شاداب او شنه وه نو ځکه ورته خضر وایي څوک یې سبزو کار به یې کو بهر کې دا د علماو اقوال دي او مشهوره دا ده چې په یو ډاګه میدان اوچ میدان به کېناسته دا یو روایت کې هم شته ښه او پا به سېده یو روایت کې هم شته نو اب لاندې تکه شنه شوه خضر خضرت شینوالي باندې ویلې کېږي کله تېر شوی دی الله تعالی پیغمبر ورته وویل نو بعضې حضرات دوی د خدای ولی یو نیک بنده پیغمبر راجح قول دا دی چې دا د خدای پیغمبر ولې یو راځي عبد من عبادنا نو بنده خو هر چا ته قرآن شریف کې ویلې شوی دی خو عبد من عبادنا د دې جملې نه معلومېږي چې الله ورته عبد وایي دوباره ځان ته نسبت کوي نو معلومېږي دا چې ده کې هغه عبدیت او کومه بندګي عبدیت چې په پیغمبر کې عبدیت ډېر د کمال شریف بندګي الله دې په موږ بندګي پیدا کړي مرتبه خو د رسالت نه اشرف ده اعلی رسول اشرفي او ګورې رسالت په کامل عبدیت موقوفي الصلیب مسدود بندګي پکې راځي نو الله پیغمبري وایي چې چا کله بندګي د پروردګار نه غلط خدای پاک پیغمبري نه ورکړي کله بندګي پکې وي ورغله دا بندګي صفت ډېر قیمتي شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله قرآن نازلېږي نو دا صفت یې ذکر کېږي الحمدلله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الله پاک په فرقان قرآن خپل بنده نازل کړ پیغمبر دلته کې علی رسوله نه وایي چې خپل رسول مې نازل کړ خپل بنده مې او چې معراج الذي رسول الله مبارک الله نو دا صفت ذکر کېږي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا برسوله بنبيه الله نه وایي والخاص بنده ادبوته او چې بیا هلته کې ورسره مشرف بالکلام ګرځي فأوحى إلى عبده ما أوحى بندگی قیمتی قیمتی صفت الله دې په موږ کې بندگی پیدا کړي چې هر وخت زموږ د عقیده پیدا شي چې د الله باندې زه به د الله عبادت کوم زه به الله ته سر ښکته کوم حق دا دی چې زه الله ته سر به سجود شم د الله په دربار کې هر وخت زاري وکړم او هر وخت کې الله ته خپل حاجت وکړه نو یو عبد بن عبادنا دویم څه دی دویم راځي قرآن شریف کې الله فرمایي چې دله ما علمناه من لدنا علم ما د خپل طرف نه یو خاص علم علم لدني نو دا من لدنا علما عام انسان لم کېدی شي او دا ټول چې موږ یو دی خدای آتا څنګه دی من لدنا موږ خپل طرف نه علمناه علم ورکړی وآتیناه رحمة من عندنا
دور رحمت په عام انسان کېږي او چې دا رحمت من عندنا یو امراوالي عبد من عبادنا امرا واخلي او من لدنا علما لفظ امرا واخلي او دا نور حالات د موسی علیه السلام راځي دا ټول چې یو ځای کې د دې افکار د دې خبرې غالب ګومان پیدا کیږي دا د پیغمبر هدا د خاطر ومنم ولا قدر ور آیا اوس جام دی مل دی زموږ بعض علما لکه امام بخاری رحمت الله علیه یا زبورت محدثین اکثر ویلي وفات شوی وفات شوی صوفیه حضرانو جماع دا جام دی دور بل سنه سو دلایل وی خو غیر دی کې د موږ سبا سنی ته جام دی وفات شوی دی ای کې موږ خبرې نه کوو اگر چې دوار موږ طالبانو ته وایي د محدثینو دلایل هم وایو د صوفیه دلایل هم وایو بیا ولې یو فیصله رو باسو خو بس خیر د خود غالب دا د خدای پیغمبر نیک سره الله ولې یو غاټه د عمر کړو موسی علیه السلام او دې دواړه سره روان یوشع ابن نون شو نو بعد حضرات به هم سره روان دي او بس جون کې هغه تابع دي نو صداقت ذکر نه کیږي او څوک وایي چې نه یوشع ابن نون شاګرد دی واپس کړي ته ځه د سره سموده شاګردي کومه بیا به سره ګو دواړه سره روان دغه علاقه کې د خلکو پیژندل دا نیک سره داغه نه به داسې کارونه کار کېدل چې هغه به د عقل نه بالاتر بلکې بعض علما وایي چې دله الله پاک د کوم امور تکلیفي او علم ورکړی د هغه خلکو ته او بعضو خلکو ته خو خیر خلکو پیژنده چې دا ډېر نیک سړی دی خلکو ته پته وه چې دا خو د خدای ولی دی خلکو ته پته وه چې دا ډېر نیک سړی دی خلکو به ډېر قدر نه او خلکو به ډېر عزت نه استاد مخکې دی موسی علیه السلام ورپسې دی یو ځای ته ورسېد په یو طرف باندې روان یو کښتۍ کې دا کښتۍ به د یو طرف نه خلک بل خوړل د بل طرف نه بل خوړل نو چې دوی څنګه کښتۍ له ورغله نو کښتو والا دی وپېژانده چې خدا به زموږ د علاقې باباجي دی حضرت خضر دا نیک سړی دی نو هغې بغیر د نول نه بغیر د اجرت نه کښتۍ نه دواړه ونهیږي پیسې دی وایي دې دا معلومیږي چې د مشرانو د عالمانو احترام وکړه دې دا معلومیږي چې اجرت او کاري دې ته وانه دې شته کړی وکړو دوانو وختل څنګه اخذل کښتۍ ته او کښتۍ روانه شوه نو هلته یو تبر پروتو یا یو ترخس پرته وه حضرت خضر هغه ښځو چته کړه او د کښتۍ څخه یې ډز ورکړ ماته یې کړ کښتۍ یې تخته وایسته بس موسی علیه السلام فورا ورو ځانګړي ته منډې ونیوه دا څه کې خرقناها لتغرق اهلها وایي د خدای بنده کښتۍ شلې خلک غر کې دا څه کې تخته یې وایسته په ټولې اوبه راشي مونږ غر کې او دا ټول خلک لغرق اهلها نوره کښتۍ غر کې دا څه کې د خدای بنده هغه ورته بیا همغسې وایي ما درته نه وایي چې ته ما سره صبر نه شې کولی دا ته ما نه ونیت بس موسی علیه السلام وپوه شو چې خبره خو مې شر کولی دی او موسی علیه السلام چې هغه دې څنګه تخته وایستله که نه نو موسی علیه السلام زر څه شی رالي په هغه سوړه کې منډې او څادر رالي په هغې کې منډې چې اوبه راځي چې دا خو لوی دنیا خلک دی غرق په شي او ورته څه وایي خلکو سره څه خیر وکړه دا کومه سره زده کوي خلکو مفت و خیر ولیم پیسې هم درنه رالي ویې کښتۍ ماته د خدای بنده دا څه کوې موسی علیه السلام به اوس غوسه لاګه لا چې موږ د خدای باندې وي څوک یې ته را نه دی ځکه په مصر کې یو نه صوفیست دی زوړ ته راځي موسی علیه السلام غوسه لاګه په انبیاو کې پیغمبرانو کې د جلالي به ذات خاوه سب غوسه لاګه بشیر جان تو زور مرتکې بشیر جان زور مرتکې به بیو بفای دومره دې تخریخي دومره سخت غوسه ناک دی بشیر جان چې دا جدي بیا یې دې کې کله په غوسه شي که نه نو دې داسې ګړبېږي لکه ته وایې زلزله پرې راغله لاسونه موټې کې بله خبې موتا دي دا دي دا دله چې مونږ ښځه نه کوو یو پکې دا وله دې غوسه کېږي ټول به ښځې سره جګړه کوي وایي به ښځه څوک به دیوال نه ورکوي هلته خو یې نظر نه دی یو قنداره پیسې و زمونږ عمر حیات ورته ښځه کړې وه عمر حیات ته په ډېر خوشحاله کې نو عمر حیات ته بیا په جګړه نو قنداره پیسې ما ته وایي تماچه راکړه د عمر حیات ته ولبل نو مې تا په خو بس تا په سترګو نظر نه لګېدلی چې په هغه ډول دې په ښځه ونه کوي نابینا چې وي که نه دا ړانده ولې دا راته وایم دا غوسه ناکې ډېر یاد
سترګې نه نو هغه زور یې د غوسې ټول هغه دماغ ولې دی بچي جان داسې دی او د سره د خدای روانه کوه ما چې روانه دې شوه هغه پښتانه د اوښ فتنه ورته وایي ځکه خو موږ لکه د بولا بادر د سره اودس کې ګرځې موسی علیه السلام ورته غوسه شوی او په سختۍ ورته وایي او هغه ځای کې تخته کې څه شی باندې چې اوبه رانه شي حضرت خضر هغه څادر ونیو اف یې غورځول ځینې که اوبه ولې راځي وکړ یې غوث شوری چې اوبه نه راته بس موسی علیه السلام خو پوه شو دا ته ما نه وي چې دا به ما به سوال نه کوې دا یې څوک دی یاره دې د الله نه راته غږ مه کوه بیا به ما نه هېر شوي اوس که ته سوال وکړې چې په موسی علیه السلام پرې شرک لګولی نو موسی علیه السلام بیا ولې دا خبره وکړه موسی علیه السلام پیغمبر دی او قانون دا دی چې پیغمبر کوم کار وکړي هغه شریعت حکم شو د پیغمبر په مخکې یو مسلمان انسان یو کار وکړي او پیغمبر پې چپ شي دا د شریعت قانون شو نو که موسی علیه السلام دلته چپ پاتې شوی وی هغه ته خو پته وه چې دلته پردی کښتۍ ماته کړه ابو خیراندي وړو دی ولې کښتۍ ماتوي نو که موسی علیه السلام غږ نه وی کړی چپ پاتې شوی د موسی علیه السلام علم لو چې دا به قانون جوړ شوی چې پردی کښتۍ ماته وجایي ولې پیغمبر به مخکې څوک یو کار وکړي پیغمبر چپ شي نو قانون د شریعت قانون شو دا به د شریعت قانون ګرځېدلی چې پردی کښتۍ ستا مخکې څوک ماتي ته به غږ نه کوې که پردی کښتۍ ماتي دا جایز دي ځکه د موسی علیه السلام مخکې ماتېده هغه غږ نه دی کړی پردی کښتۍ ته نقصان رسوي دا صحیح دی دا جایز دي په دې وجې د موسی علیه السلام د خپل شریعت مطابق او د خپل علم او د خپلې پوهې مطابق هغه له پکار و چې سوال وکړی وی وکړی سوال خو چونکې هغه ونه وایي چې دا ټیک ده ستا خبره سوال خو دې وخت کې د مستدان له معامله ده دی سوال وایي مخکې لاړل روان په کښتۍ دی ورته وایي خیر دی ما راغلی شوه دی کې یو مرغۍ راغله او هغې ټونګه ولګوله د کښتۍ په غاړه کېناسته او دریاب ته یې مخ ښکته کړه ورګونګې ته یې اوچته کړه حضرت خضر ورته وایي ای موسی ما او تا له خدای علم راکړی دی زما ستا علم او د دې ټول مخلوق علم د خدای د علم په مقابله کې داسې دی لکه د رګوټې ساس کې چې د مرغۍ د دریاب نه اوچته د خدای د علم مثال د دې دریاب د اوبو د څاڅکو په شان دی او زما او ستا د دې ټول مخلوق علم د دې رګوټې ساس کې دی چې د مرغۍ په خپله مخو کې اوچته د الله لاره مثال هم نه وروایي د طالبان وایي د یو مخصوص سره د یو اظهر سره بعضې وخت یو مثال ورکړي چې د خلکو ذهن یې وان یو موټې ساس کې به څه شي وي د دریاب ته مقابله سمندر دریاب به د الله خو دومره علم دی چې انتها ولري چې څومره زموږ په دې وجود کې رګونه دي څومره زموږ په دې وینه کې هغه ذرات دي ورته ریډ او وایټ سیلز وایي او څومره د انسان په وجود او د حیوان په دې وجودونو ویښته دي او څومره په ریګونو کې پاڼې دي او څومره تخمونه دي د هغې ټولو نه رب العالمین خبردار وما تسقط من ورقة الا يعلمها جواز د تور انځور نه ستا د کور بوټي نه افریقا او امریکا ځنګلونو کې او په دې شاړو دشتو په دې پټو کې چې څومره بوټي دي پاڼه هغې غورځېږي الله ته خبره ولا حبة في ظلمات الأرض د ځمکې په تیارو کې چې کوم تخمونه پراته دي الله ته خبردار زه د خپلو پنځو ګوتو نه دومره نه یم خبر دومره ما به د خپلې پنځه ګوتې چې هر وخت ورته ګورم او ډوډۍ پرې خورم او لاس کې مخامخ دي راته نوکونه او پنځه ګوتې دومره په دې د ما پویه نشته لکه د الله چې په خپل مخلوق څنګه پویه وي یعنې د الله دې قدرت دی د الله دې حکایت نو ولې درشن ورکړه چې موسی علیه السلام تا خو یې زه پوهېږم که نه تپوس د نو شو تا ویې زه پوهېږم ستا علم او زما علم او د مخلوق علم د خدای د علم مقابله کې دغه اهلیت دی لکه دا ساس دی چې اوچت د دریاب مقابله په ایسټېدلی یو ځای دی لاره هلته چې اوس په لاره باندې ځي یو ماشوم لوبې کولې د ماشومانو سره یو هلک حضرت خضر ورغی هغه ماشوم یې اوچت کړه او د سیسارو دی ولا زور وربه او دا سر یې ولا چیپل کو وربه موسی علیه السلام فورا قريب دی قتلت نفسا ذکیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا دا دی صوت لنا برنا حبه دی ماشوم ملکه خو ډېر ناشنا کار دی ډېر غلط کار دی ناشنا کار دی اوس بیا به موسی علیه السلام سوال کوي خامخا به کوي دا شریعت دی د پیغمبر مخکې څوک یو کار کړي به چپ پاتې خو دا ټیک دی بیا
پیغمبر خو دې راغلی چې دا غلطۍ به خلفه ته وایي چې مه کوه. یو کافر که بد عمل د پیغمبر مخکې کوی چپ پاتې چې دا شریعت نه دی، زموږ طالبانو ته تقریر وایي هلته یې د خلک باندې ډوډۍ وروغله چې موږ له ډوډۍ راکړې فابوا ان یضیفوهما ډوډۍ ته ونه زمانونه ګورې دوه خبرې ته خطر یو سړی که یو میلمه یو ځای ته راشي حجرې ته یا یو جومات او دې خلک ته وایي چې وروره ګورې وږي موږ له ډوډۍ راکړې دا حرام سوال نه دی، التماس د مطالبه ده. حرام سوال چې کوم شریعت کې د بل نه سوال کول حرام دی هغې یو څو شرطونه دي. یو دا دی چې تملک یې د بل نه ځان رالګ دی. دویم دا دی چې په تصفل او تذکر سوال کې لکه داسې سترګې و د بل شهر کې خو له کمزوري کې او یې خدای مو بخښه یو 15 روپۍ راکړې، خدای مو بخښه دوی نه جوړه ده، خدای مو بخښه وږې یم او چې نه داسې په اړه ورته وایي چې دا شی راکړه لکه دوست یې دوست ته وایي. یو استاد شاګرد او یا مرګري ته وایي مرګري ته لکه حسد بس دا یو مال راکړه دا حرام سوال نه دی. داسې بلې مستر دی مجبوره نه مو له ډوډۍ راکړه تغییر نه نشته ډوډۍ شوم ولاړه فابوا ان یضیفوه لا رفقت یې راغله سر تللي او دیوال په دې کې لږ کوږ دی. حضرت خضر چې وکتل چې دیوال کوږ دی لاس یې ورلن په دیوال دی کور برونې دی ته یو لاس پیغمبر دې ما خو تاسو ته ویل راځي غالب نومان نه دی بس موسی علیه السلام فورا ورته وی دا دی اسو مونږ دې بیګا ډوډۍ وخوړه مونږ یې ډوډۍ راکړه ته دیوالو ته نه دی صدق ده لازم خلکو له لکه سزا ورکول پکار دي چې ورته وایي چې نه غولم سزا کولې نه غول ولې مونږ نه بیګا ډوډۍ وخوړه تاسو ډوډۍ راکړه لو شئت لاتخذت عليه اجرا وته به دې ویلو چې دا دیوان ته لرې وو د دې مزدوري راکې تاسو به په 3 څلور کې نه وې دې د یو منټ نه غو ولې دا نه غو راکې مزدوري سبب د مزدوري به اخیستې و نو مخکې به ډوډۍ ځوړی حضرت خضر ورته ویل بعد هذا فراق بیني و بینک بعد زما ستا دوره نه کېږي دا خو پار کار باندې ته ماره مټه رانه شي ته خو مخمل کار ته راغلی او چې څه کار کوې ته به ما اعتراض کوې چې څه کار کوې ته به ما اعتراض کوې ما خو یې ورته ویلې چې زما پوهه ستا نشته او دی وایي چې ستا ده زما نشته زما ستا پیسه ګرانه ده سأغفر بتأويل ما لم تستطيع عليه الصبر اوس دې پوهیږم چې تا کوم صبر ونه کړ په هغې په تعبیر دې پوهیږم وی هغه رښتیا چې ما عیب جنه کړه ورسره مخ یو بادشاه ولاړ دی ظالم بادشاه هغه اډر کړی دی اعلان یې کړی دی چې څومره کشتۍ په دې دریاب کې ګرځي او روغې وي به حق سرکار ضبط دی که زما یوسف د بادشاه پولیس او فوج ولاړ دی چې کومې روغې کشتۍ وي او برابر کشتۍ وي هغه ضبط کوي او دا کشتۍ یې د ایمانانو ده د شالیانو ده د ګوډیانو د معذورو کشتۍ ده نو که دا اوس ورغله دغسې روغه سالمه نو ضبط کوي یې فاردت ان ابیع عیبها نو ما دا عیبجنه کړه اوس به بادشاه ورشي چې وګوري چې مړه دا خو ما ته تره کړې ده نو دا به بچ شي د یتیمانانو مسکینانو شی به بچ کړ دې دپاره مې دا کار واقعي اوس هم بعضې بادشاهان داسې کوي پر دې دې غصب کې ویني به زور ویسي پر دې کارخانه ونیسي غصب یې کوي پر دې ګاډي ونیسي په زور یې ونیسي پر دې ځمکه ونیسي سړک جوړو جومات خو نه جوړوي خو روانوي یې جومات روانوي هغه شیخ الله قتل شو او د خدای پور وانوم دا بل غم دی د خدای پور وانوم جج فیصله کوي جج فیصله کوي چې دا جومات روان کې څه پې جوړ کې بار کم وطن ته پاتې شو کم ملک ته پاتې شو جومات ولې روان دی جومات خو لاره سړک قطع بل طرف ته او سړک هم کړي د چا نه نیولې دی نه په زور یې نیولې دی نه حکومت به یې نیولې دی نه حکومت به روسي ورکړی چې جوړ کړه هلې جوړ کړی حکومت به یې نیولې چې روسي ورکړی سړک ون کوي تانډه دی د چا کور یې نه دی نیولې د علاقه کې بل جومات عزت ودي دا یو بروان کو نه بل څه هم نه په دې ټوله علاقه کوي خو پلار هله ضرورت دی نو شاته خلک وایي په جربونو پارک دی په جربونو راشئ دې کې فوټبال جوړ کړئ راشئ دې کې کرکټ جوړ کړئ د ماشومانو د لوبو ځای جوړ کړئ شاته ورسره بله ځمکه ده نه جومات برباد دا
اے مسلمان وطنه، اے د مسلمان وطنه، اے هغه وطنه چې د لا اله الا الله کو نوم جوړ شوی، اے هغه وطنه چې ستا دپاره ښځو قرباني ورکړې ده او ستا دپاره د زنانو بېستري شوې ده او ستا دپاره ماشومان یتیمانان شوي دي. اے هغه وطنه چې دا له ښځې پورې شوي دي، اے هغه وطنه چې ستا دپاره علما اونو پورې بیدار شوي دي او شهادتونه نصیب شوي دي. اے هغه پاکستان ښکلي ملک او ښکلي وطنه چې ستا دپاره علما د اور پټو ته غورځولي شوي دي. نن په هغه وطن کې ګوردواره جوړېږي صاحب نشته، د سیکان عبادت خانه. نن په هغه وطن کې د هندوانو مندر جوړېږي صاحب نشته. نن په هغه وطن کې پکار ده چې جومات ته ځای ورکړې، خو چې نه ورکړې نړۍ لای ماش ونه راځي پارک جوړ کې په جومات ته ختم کې جومات زما کور نه دی، ستا کور نه دی، د الله کور وي. مساجد بیوت الله د الله کورونه دي. ځمکه د الله ده، ان الارض لله یرثها من یشاء. ځمکه د الله ده، بګیان ده. جومات د خدای را جوړ هاي ډېر یې صوف دی وایو بهر کې بیا مارم خبره مې دې پورې کوله چې نن سبا خلک لګیا دی، بادشاه به ظلم نه کوي، پردي ځای نه بني، او چې نیزې ضرورت راغی نو هغه پیسه به ورکوي چې کوم د دې خپل اصل قیمت دی. اوله وایو نو وی ما ځکه عیبجن چې بچ چې بادشاه نو واقع چې د کیسې په پاسه ورله او بادشاه دا کسانو قتلوه یو کیسې ګوري کړي مړه دې له خدای له رسېوې دا په ما ته نن دې که سبا دې اوبه راخېږي زه تمام ما به بچ شو توس دا ورته څه وایي وی هغه هلک چې مې ورکړه په دشتره تاره دا هلک چې دی د الله په علم کې کافر و چې دې په کافر دی الله ته پتا وه. ما خو نظر ته وختي وي چې د خضر علم زموږ د ساینسدان او د تجربې والا دی، الله نه رب نه دی، وعلمهم علمناه من لدنا علما. دی به کافر لوی او مور او پلار نیکان دي، د هغې د ګمراهۍ ذریعه به جوړې او ګمراهان دي. د الله په حکم مې مړ کړه او الله به دوی له دې نه یو ښه بدل ورکړه. کمې برې وې دې به کافر لوی شوی وې، کمې برې وې مور پلار یې نیکان دی به هم کافر کړي او شونې خدای به دې نه ښه بدل ورکړي. زمارونو د دې یو بله خبره معلومه کړي، بعد یو ماشوم مړ شي مور او پلار یې خفه کړي، دا د هغې دپاره تسلي ده چې مه خفه کړئ، دا ستا خیر دی په دې کې. که دا ماشوم ډېر شوی وې نو دا به ستا دپاره د مصیبت ذریعه وه. د خدای په ماشوموالي کې مړ کړه، فایده پکې سره خدای داسې پورې جوړ پیدا شوی نه وي. خدای په فایده پکې دا ده چې ته غمجن کې دردمند دی، که تا له به خدای ګناه ورځي، ته دردمند کې غمجن دی تا له به خدای مرتبه بلنده کړي، ته دردمند کې صبر دی که جنت به خدای پاک درکړي، ته دردمند کې دا ماشوم به خدای سپارشي کړي او د دې په دې بدل خدای بدل دی. موږ اکثر البته وایو ماشوم یې مړ شي او راکوټ یې ویډیو پسې مور پلار خفه یقینا خفه وایي مه خفه کېږه، څه پته لګي دا زوی دې بالغ شوی او قاتل ډاکټر دې جوړ شوی بیا به څه وه، کافر دې جوړ شوی بیا به څه وه، بیا به دې وایي چې خدای ماشوموالي کې مړ وي ښه به وه. عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، الله وایي تا ته به یو شی ښه نه ښکاري او تا لپاره خیر یې. عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، تا ته به یو شی ښه ښکاري ښه به یې خوښوې او به تاسو له خطره دی. ای لکه ما تاسو ته وویل د الله زموږ نشته. اوس پوه شئ په خبره بعضې وخت کې ماشوم یا بچې مړ شي خلک خفه یې که نه دې کې ستا خیر الله جل سره ظلم نه کوي، زیاتې نه کوي، تا دې خیر دی. دا کال لوی شوی تا له مصیبت او بچي له مصیبت او بس په ماشوموالي کې د نوارش خیر ښه دی. یوکړي لهما خیرا څه معنا ده؟ دا هلک په ځای وله خدای پاک لور ورکړه مور پلار. اوس به ته وایې چې څه لور خو خیر دی، هلکه لور باندې خلک خفه کېږي. اوس هم ګورې دا میوه دی د چا چې زوی پیدا شي ډز زوی پیدا شي، هلکه د خدای زوی شو، هلکه د خدای زوی ټیلیفون نو یو خو بل خو مبارکې یو زوی شو چې لور پیدا شي راګرځي لور پیدا چې ټیلیفون هم کوي چې تا دا هیلې مور ته نو درسه وایي ماشاءالله شوه ته پوهېږې دې جینۍ دا د په خپله چې تا پیدا کړې ده جوړه کړې ده. دا سړی مې سره خبرې مې څو ورځې مېړی نه کوي، لور دی روان
هذه جوړه کړې ده په خېټه کې دنده دا دې خو خلک چې لور پیدا کړي پیغو ته کې راولونه دا دې خو خان دا سم شوی دی ګورې د حقیقت ما چې د یو ښځې پنځه شپږ لوڼه شوي دي ښځې حمله کړې ده بېبي ته لوڼه راوړې طلاق یې ورکړې ته لوڼه راوړې لور یې وژلې ده زموږ زنګ والا زونه والا خلک دا د ښځې خوښه کې زما د لور شي او په لور کې به خیر دی ما لور خو رحمت دی په لور ولې خفه کېږي په زوی د جنت زیرې نه دی شوی او په لور د جنت زیرې شوی وي رسول الله مبارک فرمایي چې چا لور وي او ښه تربیت یې وله او ادب یې ورته وښه او ښه تعلیم یې ورته وښه خدای پاک به د دې لور په عوض په دې تربیت په او په دې تکلیف کې ورسره تېر کړه جنت به خدای وایي په دوی نشته رامن ستاسو خوښه کړي چې سبا د ګیرو نه ونیسي او ډبه یې هم دا وایي چې سبا طرف دی وایي چې پاګل یې دماغ دی خراب دا دا دې وایي چې سبا دې مال ته غل ناس کې دا دې وایي چې سبا راشي او پلان باندې سترګې راوباسي واخو نه راځه د یاد نه درونه دا دې هغه لور چې تا کره لاس ته هم لاس اوچتوي زما مور او پلار وبخئ او چې واده شي ډوډۍ د بل خوري او لومبی دوا مور او پلار راکوي دې زمانې زاون دې زمانې زامن خو چې لیکان یې خو ټیک ده خو که بدان د دې زمانې زامن توبه وباسي لور خو به پردی فوري بل کور کې اکثر خاوند ته دوا نه کوي او پلار راکوي او لور خو یو ځای د چا بودلې ومه د سال پورې لاندې رشکې لاندې یو سړی ما ته دم پرې واچوه دا بیمار پروت دی لري په کور کې چې د وره له مسلمان یې چې 20 کاله او که 15 کاله او که 14 کاله په کاټا کې پروت غریب دا 15 کاله غون په کاټا کې تېر کړل چې خدمت کول لور کاره پروت لور یې فکر لور به راشي پلار کاره د پلار ټولې جامې به ووینځي یو ورځ په مېلمستیا ده چې د پلار ټولې جامې ووینځي د پلار کوټه صفای کوي پلار سره مینه کوي مور لا جوړې ورسره شپې کوي زوی ته ګوره ښځې سره پروت دی هغه د ګوب څه پروا ساتي لور رحمت لور غنیمت او موږ نه پوهېږو موږ هماغه چې خدای کوم شی درکړه د خدای شکر پیدا د خدای رحم لور ولا خدای وایي الله ولا لور ورکړه علیه په ځای او ولا لور څه وشوفو اوس حدیث کې نشته په علماو لیکلي دي بعض المفسرین لیکلي دي چې د هغې جینۍ په اولاد کې خدای پاک یو بل پسې او یا پیغمبران پیدا اوس هغه زوی خو که هغه لور خواست الله پوهېږي موږ نه پوهېږي مور پلار او باغ ورسره دا ویلي اوهو زوی لاړ څومره جلا به یې کړي لور به بیا به پرېږدي زوی په دی لور لیکن قیامت کې به دغې مور او پلار ته پته لګېږي چې بیا ورته وایي چې دا او یا پیغمبران ستا ده هغې زوی په بدل کې ما لور درکړه او دا خدای پاک پیدا کړ او دا دې په اولاد کې په دې به نه خفه کېږې الله دې ساتي ګورې ګران کار دی د چا ماشومان دی الله نه وجي مونږ د ټول نه مخکې دا سوال په وکړه د چا ماشومي هلک او جینۍ مې ناجوړه مې الله دې وله روغ صحت ورکړي د زړه دوی در دی خو که وشي نو صبر وکړې دا به در رایادی بیا ورته څه وایي وایي دا دیوال چې مې نیټ کړ وایي تا ته پته شته چې دا ولې دا د یتیمانانه وکانه تحته کنز لهما او د دې دیوال لاندې یو خزانه پرته ده که دا دیوال مرود نه وي نو تربوران خزانه را ویستله او تقسیمول یتیمانان به برباد شوي نو ما ولا دیوال نیست که چې دا خزانه محفوظ شي د یتیم به خصوصي خیال ساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې فیون انسان انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنة ابو مبارک ادا سکلی وی چې کم انسان د یتیم خیال ساتي د یتیم پالنه کوي زر او دغه انسان به په جنت کې دغه سیو لکه دا دوه ګوتم چې یو ځای دی د یتیم په سر به د رحم الله سره کوي اما الیتیم فلا تقهر وسواء کیف یتیم ده یتیم بخیال او چا چې هم د یتیم خیال ساتلی دی نو الله پاک غلط په دنیا کې هم د هغې بدل ورکړي او په آخرت کې هم بدل ورکړي او د یتیم مال هم نه خورئ لا تاکلوا اموال الیتامی ظلما او چې چا هم د یتیم مال وخوړه انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا خیبة اور انجام بل شوی اور دی د دې وجې موږ اوس هم دا یو خبره کوو تاسو ته
بعد وخت یو سړی مړ شي ماشومان یتیمانان دې پاتې شي د ده خیراتونه مه کوئ. مونږ د پسې غویان او میخې او سقاتون او مصلې او جالینازونه هلکه دی چې د دې یتیمانانو حق دی. د چې دا کم خیرات یو د عروج په خیر د دې ماشومانو یتیمانانو حق دی. یتیمان سبا نه چې بیا ویش کوي او تقسیم کوي نو چې په پلار څومره خرچه شوې ده دیګونه بخ شوي دي مادونه شوي دي خیراتونه شوي دي اته ټول د سره او باقي د هغه یتیمانانو په حق املا ده. یتیمان ګناه ده ظلم ده زیاده دی زاده خاطر دی. او یو بلا کم غریب مړ شي که نه په دې کور کې اوسېږي همسایه یې د بل چا او زموږ خلک زر کار او میخ حلالو او غیر حلالو او خیراتونه ورپسې کوو. همه ډول خیالات کوي. ډېرو خلکو به د یتیمانانو ځمکې قبضه کړې، د یتیمانانو پورونه یې قبضه کړي، یتیمانانو پټي قبضه کړي. دا ډېر ډېر زیات کوي. ډېرو درباره ده. نو دا د یتیمانانو د خزانې دپاره خدای دوه کسه راوستل او هغه خزانې بیل محفوظ کړه. موسی علیه السلام هغه د خزانه او وره یو یتیمانانو دویم څه وکان ابوهما صالحا. دا خزانه د دې یتیمانانو ځکه محفوظ کړه دیواله منیخ کړه چې ونه غورځېږي چې دوی بالغان شي بیا به ورته الله برابر کړي چې لوټې نه کړي ولا تر مراد نه. دا ولې وایي د دوی پلار یعنې نیکه د دوی نیک سړی تېر شوی نیکه ته پلار وسپارلی. رسول الله مبارک وایي انا ابن عبدالمطلب زه عبدالمطلب زوی قونین وسیر. د مفسرینو لیکلي دي علماو چې د دې دواړو په اووه پوسټ کې نیکه نیک سړی تېر شوی. اووه پوسټ کې نیکه نیک سړی اووم پلار د هغه دومره الله لحاظ وکړه چې د اووم پوسټ د توسو دپاره یې ولې دوه کسه راولېږل لوی شخصیتونه او خدای دومره بافه وکړه. د نیکانو د اولاد الله نه پاک لحاظ کوي. د نیکۍ دونه سره ده د نیک سړي د نیکۍ دومره لوی سره چې د اووم پوسټ ته پورې الله لحاظ کوي. او چې کوم نیک دی او عمل صالح یې کړی د هغه به څومره لحاظ. د دې وجې نه خو رسول الله مبارک پخپله فرمایي د حضرت فاطمې متعلق چې فاطمه بضعة مني زما د غوښې ټوکړه ده. من اغضبها چې هغه غصه کړه فقد اغضبني دې غصه کړه. من احبها چې هغه ورسره مینه وکړه فقد احبني ما سره مینه وکړه. او حسن او حسین د رسول الله مبارک د لور د طرف نه لوسی وي. او بیا څه وایي ورې دوی سره چې مینه وکړه ما سره یې مینه وکړه. دوی سره چې بغض وکړه ما سره یې بغض وکړه. یو څیز دی پکې دی چې نسب کې ایمان وي. ګورئ ایمان پکې نه نو د حضور پاک خپل سکت سره د ابولهب د دوزخ غرغانده ده. د حضور پاک خپل سکت سره د ابوطالب دوزخ کې پروت دی. د لوط علیه السلام په ښځه ده دین نشته ایمان نشته عذاب کې لاړه د قوم سره تباه شوه. د نوح علیه السلام زوی دی او نوح علیه السلام ولا صالح دی. الله ان ابني من اهلي دا خو ماته وایي چې ستا اهل به د دریاب د اوبو نه بچکوف د سیلاب زوی خو زما بچی دی که د پروردګار غرق شو. وی انه لیس من اهلک دا ستا زوی نه دی نسبي دی خو چې ستا زوی وایي او د پلار په وجه بچ کېږي هغه نه دی. انه عمل غیر صالح ذو عمل خراب عمل دی زوی فی د پلار د وجې نه ورته فایده رسېږي. او چې زوی فاسق دی او زوی فاجر دی یا زوی کافر دی د خپل عمل فایده رسوي. او چې نیک دی د خپل عمل نه علاوه د عمل په دومره وي